جنګ کې هم داسې شوي وو چې رابعه نومیږي، د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ اوسیدونکې ده. نوموړې 4 کاله وړاندې له خپلو ورونو سره د هغې مرمۍ ښکار شوه چې د شپې له جګړې پاتې وو. دوی پرې سهار لوبې کولې او چاودنه یې وکړه. رابعه اوس هم لوی هیلې لري او د پوره کېدو لپاره یې هلې ځلې کوي، خو نیمګړی بدن یې ښوونځي ته په تګ کې ډېر ځوروي. کله خپه خوږېږي یا کله نه خوږېږي، چې خپه هم نه خوږېږي راوځو او چې وایي چې بیا راوځو، او که خپه هم نه خوږېږي، که خپه خوږېږي بیا په یوه په کنټیو راځو چې معلمه شمه خلکو ته خدمت وکړم. یوازې رابعه نه، کورنۍ هم دوی ته ځورېږي. پلار یې وایي هڅه کوي دوی خپلو هیلو ته ورسوي، خو زیاتوي که د ښوونځي د تګ لپاره اسانتیا رامنځته شي یو څه آرام به واخلي. دې دا ټول عمر په زاور شو تر څو موږ ژوندي وو، چې ځورېږو ځکه دوی پرې پښې نشته چې روان شي په یو ترتیب روان وو. دا وګورو بس اول روغ و منډې ویلې مکتب لا به سبب یو پیاله چا وشو یاره به لا بهړو بیا هم لیدل نه مکتب لا به لاړ او په عزت کې به راغله. او اوس ډېر ورسره په تکلیف وي او ډېر په مشکل سره مخامخ. نوموړی اوس هم د جګړې له نامه کرکه لري او د جګړې له غوښتونکو هیله کوي چې ترې لاس واخلي، ځکه ګټه نه بلکې عام زیان لري. د جنګ دغه برکت ته چې الوات به د نیم وي او نیم به نه وي، چې مړ شي خو خلاص غم یې کوتاش، چې دا نیم وي او نیم نه وي دغه دا ټوله نړۍ ځوروي، یوازې موږ نه دا ټوله نړۍ ځوروي. نو د جنګ خواهشمنو له موږ دا هیله کوو چې تاسو به د جنګ نه نور لاس واخلئ، سوله وکړئ، روغه وکړئ. رابعه یوازې نه، ورسره یې 6 نور وروڼه هم ورته ستونزې ګالي. د دې ماشومانو د ژوند پاڼه هغه وخت ژیړه شوه چې په 2018 کال کې د دوی پر کلي د شپې له تېرې شوې جګړې پاتې ړندې مرمۍ د دوی بدنونه نیمایي کړل. له 2 غبرګې او له 5 نورو یوه پښه پرې شوې ده. دوی لا هم ځانونه بختور ګڼي چې ښوونځی لولي، خو له ټولو ماشومانو هیله کوي چې ناپېژانده توکو ته د لاس نه وروړي، ځکه ښایي تر دوی له سخت حالت سره مخ شي.